پوهیږئ نن را سره څوک میلمه دی؟ داسې یو څوک چې تاسو یې له غږ او څېرې سره اشنا یاست. عبیدالله حسام صاحب ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه کور مودان چې وخت مو راکړ. ډېره مننه صافی صاحب، الله پاک دې اجر درکړي. خیر وسې، ستاسې نه مننه چې وخت مو ځانګړی کړی و. مرکې دپاره مو خپله انرژي مصرفوئ. کور ودان. حسام صاحب پیل به له دې وکړو چې په دې ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر زیات شور په دې جوړ دی چې د ښځینهو زده کړې د اسلام موقف په دې اړه څه دی؟ ډېره مننه صافی صاحب. اصلا ګورئ، دا کله چې موږ زده کړو خبره کوو، دا د هر انسان یو ضرورت دی او اسلام هر کله چې کله ضرورت دی یو شی او اسلام ته ګټه رسیږي، ټولنې ته ګټه رسیږي، اسلام نه یوازې دا چې هغه نه منع کوي بلکې هڅوي خپل هغه څوک چې اسلام کې داخل دي د اسلام لارویان چې دغه څه ته مخه کړي او پکې کوشش وکړي او زده کړي. اسلام یوازینی دین دی چې کله راغی ښځو ته عزت ورکړ. مخکې تر اسلامه تاسې وګورئ، تاریخ مطالعه کړئ چې د ښځو څه موقف و. اسلام یوازینی دین دی چې ښځو ته شرف، عزت او د زده کړو د علم وخت ورکوي، موقع ورکوي او هڅوي چې تاسې دغه څه وکړئ. اسلام د نورو دینونو په پرتله باندې یوازینی دین دی چې ښځې ته میراث ورکړی دی، ښځې ته حق ورکړی دی. صحیح ده، ډېر خلک په دې بحثونه کوي چې د ښځې میراث دومره دی دومره دی، اما که تاسې دقیق ډول باندې میراث مطالعه کوئ، ښځې ته تر نارینه پکې ډېره برخه ده. اسلام هغه دین دی چې کله الله پاک د خپل عبادت خبره کوي ورپسې سملاسي وایي چې وبالوالدین احسانا. په والدینو کې څوک راځي؟ مور او پلار دي که نه؟ بلکل. اسلام هغه دین دی چې کله مور یادېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او پوښتنه کېږي چې چا باندې ډېر احسان وکړم، چا سره ډېره ښېګڼه وکړم، 3 ځل مور یادوي، په 4م ځل پلار یادوي. اسلام داسې یو دین دی چې متاسفانه دغه د اسلام لارویانو نه دی لوستی، اما کله چې یو څوک ورته د اسلام نه د سوء استفادې خبره کوي یا یو داسې څه په اسلام باندې توجیه کوي چې هغه په اسلام کې شته دی بیخي نه، بلکل ټول خلک راشي چې اسلام دا خبره کوي، اسلام داسې دین دی. اسلام په داسې حال کې چې له اسلامه خبر نه دي. د اسلام د زده کړو په اسلام کې مو د ښځو زده کړو لپاره خبره وکړه. ګڼ احادیث په دې کې روایت شوي دي، صحیح بخاري کې د دې حدیث شته دی. بلکل. ښځینهو به مسجد نبوي کې صفونه لرل د زده کړو دپاره، د عبادت دپاره. د اسلام په تاریخ کې تاسې وګورئ غزواتو کې صحابیات، هغه مېرمنې چې صحابیه وي، نور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځینې نږدې د کورنۍ غړي، مېرمنې، نورو خلک ټول په جګړه کې به ښکېلې وي. جګړه کې به مجاهدینو ته، د مسلمانانو لښکرو ته مثلا د دوی ټپونه به درمل کول، دوی ته به اوبه وړلې، جسدونه به را انتقالول، مرسته به ورسره کوله، کاروانونو کې به ورسره یو ځای وي. اسلام هغه دین دی چې ښځې پکې د تعلیم بشپړ حق لري، ضرورت یې بولي. په اسلام کې ښځه یوه ښځه نه ده، هره مېرمن یوه مدرسه ده. نو چې ستا مدرسه بې سوادی، هغه نسل به ته څنګه روزي؟ اسلام ټول ټینګار په دې دی چې اسلامي امت باید د تعلیم له لحاظه، اقتصادي لحاظه، قوت د لحاظه تر ټولو لوړ. ته نسل هغه وخت تربیه کولی شي په ښه ډول باندې چې کله ستا ښوونځی، مدرسې ټول دا دې پیاوړي او هغه څوک ده؟ هغه مور ده، زما ستا خور ده. دلته حسام صاحب که یو هغه د مدرسې او د عصري زده کړو تر ډېره خلک په مدرسو ته، مثال موږ او تاسې په افغانستان کې مدرسې فعال شته یا د ښوونځیو هلته بیا یو ډول د دواړو ترمنځ توپیر دی. توپیر موږ تاسې جوړ کړی. په اصل کې اسلام کې مدرسه او دغه باید وي، ښوونځی او دغه دواړو کې باید عصري زده کړې وشي. دا باید داسې وي چې د دوی ترمنځ هېڅ ټکر نه وي، ځکه چې زده کړې هره برخه کې اوس یوه مور د خپل اولاد سره ښوونځي درسونو کې زده کوشش کوي. دا به له کوم ځای نه د ساینسي مضامین زده کوي چې د خپل اولاد ته وروښيي. پلار خو د سارا دی، ټوله ورځ کاروبار، ستړی ستومن، مازدیګر کې چې ته کور ته لاړ شي انرژي در پکې چې خپل اولاد سره کښېني درس ورکړي. خو مور چې اولاد سره وخت تیروي، ډېر وخت ورسره تیروي.
ترڅنګ هغه ښځې چې په شفاخانو کې دي، شفاخانو کې کار کوي، ډاکټران دي، نرسان دي او ښځینه ته خدمات وړاندې کوي. بالکل. ته ماته ووایه تا ته مناسبه ښکاري چې ستا مېرمن دي مثلا ولادت کې نارینه ومنځ کې؟ په هیڅ صورت هیڅوک یې نه مني. که مسلمان به ومني چې نارینه ترې راتاوي او د مېرمنې ته مثلا خصوصي تداوي کوي؟ نه منو. ښه اوس د دې دپاره ښځه باندې چې ته مثلا عصري زده کړې بندې کړي، یوازې مثلا د فقه په درس ویلو، یوازې د احادیثو په درس ویلو ښځه ډاکټره کېږي نه که نه؟ بالکل. دغه ضرورت اسلام ته تر دې ډېر مهم دی. دغه کومه حیا چې د ښځې خوندي کېږي په دغه روغتون کې یا کور کې، اوس خو هغه زمانه نه ده چې مثلا ښځه دې د ټولو نه پناه ماشوم وزېږوي. اوس خو به ته مثلا که کور کې ماشوم ښځه زېږوي باید طبیب ته ضرورت دی. د هغې د مړینې امکانات د مرګ په وخت کې څومره فیصدي لوړوي. ډاکټران ورته ورخطه یا هم خلک خو پرېږده څومره میندې به له دې مړې شوي. تقدیر خو بیله خبره، د هغې باندې بیل بحث دی. اسباب برابرول خو ته پکار دي. څومره میندې به له دې مړې شوي چې دغه طبي امکانات ورته نه دي رسېدلي. تاسې په افغانستان کې وګورئ، یو وخت کې احصایه دا وه چې په څو میندو کې، په دوو میندو کې یو عمري که څومره احصایه وه د دغه بالکل چې کله زیږون کوي. نو دغه څه مخنیوی د اسلام تر ټولو لومړی ټینګار دی. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. څوک چې یو نفس وژغوري لکه ټول بشریت چې ژغورلی. زما او ستا خویندې میندې خو په د اولاد په زیږون باندې مړې کېږي. ډېر خو کوچني دغه دي صحي مشکلات دي، که هغې مخنیوی وشي ښځه بچ کېدی شي. اما دا چې زمونږ سواد نشته په سیمو کې، ډاکټران یې نه لرو کافي، مري. بل اسلام کې باید د عصري او د دیني زده کړو ترمنځ تفاوت ونه شي، ځکه هر هغه علم چې ټولنې ته ګټه رسوي هغه اسلامي دی. ځکه اسلام د منطق او د عقل دین دی. کله چې یو څه کې ګټه یو ټولنې ته ګټه رسوي هغه اسلامي او شرعي دی. بالکل. دا پکې تفاوت بیخي ضرور نه دی چې وي. بالکل. حسام صاحب په دغه ټولنیزو رسنیو کې چې په دې اوس ځینې ویډیوګانې خپرېږي یا ځینې پوسټونه کېږي، هغوی دا هم وایي کله چې هغه وخت کې چې دغه ډاکټران نه وو، وسایل نه وو، وایي میندو څه کول. ځینې په دې باندې هغه کوي چې هېڅ ورته اړتیا نشته ده. خو هغه وخت کې همدغه کارونه ټولو کورونو کې کېدل په ډېرو ناچیزو امکاناتو. په هغه وخت کې به یوه مور ماشوم زیږون باندې مړه شو، ول به مړه شو. نو اما اوس خو ډاکټران ګوري چې هغه کله زیږون پر مهال مري، د وینې مشکلي مور ته خطر پیښي، عاجل ډاکټران عملیات کوي. هغه وخت کې که دغه ستونزې وای خو مور مړه کېده که نه. اوس هم په ځینې ځایونو کې چې میندې دغه امکانات نه لري یا روغتون ته لاړ شي یا دغه وکړي، سالم چاپېریال کې میندې مري. بالکل. هغه وخت کې خلک به مړه شول ول به سردرد و. اوس یې طب ثابتوي چې هغه مثلا عصبي رشتې د لوړ فشار په خاطر باندې عصبي رشتې یا چاودلي یا له منځه تللي دي، انسان پکې مړ شوی دی. هغه وخت کې به ویل په ګېډه به درد و انسان مړ شو. اما اوس طب چې کله معاینات وکړي وایي چې دغه انسان زړه باندې حمله راغلی و مړ شو. ډاکټرانو ته وال تیروي. هغه وختونو کې دا شی نه ټول نه و، خو باید دا بند کړو که داسې څه ضرورت دی، دې ته هم ضرورت نشته. موږ دا باندې باور لرو چې اسلام تر قیامته پورې د جواب ویونکی دین دی. تر قیامته پورې اسلام دین د اسلام د ژوند نظام د اسلام یو مکمل میکانیزم دی د ژوند لپاره. که ته پکې دا شیونه ټول منع کې نو بیا خو اسلام ته له ډېرو شیونو نه راوباسي. اسلام زموږ په اخلاقو کې دی، اسلام زموږ په تجارت کې دی، اسلام زموږ په بابات کې شته، اسلام زموږ کور کې شته، اسلام په ټولنه کې شته، اسلام هر ځای کې دی. اسلام عقیده ده. اسلام دا نه دی چې تا دې له مهمو شیونو ضرورتونه په ټولنه کې منع کړي. ګورئ تاسې وګورئ د ښځو په زده کړه کې موږ فکر کوو چې یوازې ښځې په کور کې پخوا پاتې شوي دي که نه؟ لکه دا تاسې چې ویل ګڼ خلک دا باور لري چې پخوا ښځې په کور کې وي، خو ښځه یا د کور ده یا د ګور ده. بالکل. تاسې د ابن حجر الاسقلاني یو کتاب دی په نامه د الاصابه فی تمییز الصحابه، دا د احادیثو د تراجمو کتاب دی. مثلا د علماو دغه سیرت او د دوی بایوګرافي لیکلې ده. په دې کې پوهېږي په اتم جلد کې تاسې وګورئ 1500 د ښځو نومونه دي. 1500 ټول هغه ښځې پکې دغه دي چې دوی احادیث تابعي ټول دغه پکې راځي. دغه ښځې دي چې علم ترې انتقال شوی دی.
محدثین وي علما وي ځینې داسې علما شته د برجسته علما دي دوی وایي چې زه د فلاني ابه یو خزب کې دی وایي د دې نه ما علم کړی خزینه علم چیرته کې کته خزونه نه علم ته چیرته کې هغه ټلیفون نو چې زنګ درته وهلی خدا د کوم شو د خزي وی ګوري تاسو تر ټولو بهترین مثال بي عائشه کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول میرمنې ام سلمہ بي خدیجه دونه به خلک په حس د کوله خلکو به ترې پوښتنې کولې خزي به ورتلې علم به ترې د کو نارینه کچرته د بي عائشه احادیث او د بي عائشه علم نه وي زمونږ د دین کې به نیم علم مسلم غړي د میراث مسائل د پیغمبر صلی الله خصوصي مسائل د تخت او د خوب دا مسائل چا روایت کړي او چاته ویلي بي عائشه نه چا زده کړي صحابه معلم او د صحابه ترې زده کړه کوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو ځای دا کړه چې بي عائشه د احادیث ګڼ روایتونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي دي هغه خپل نورو صحابه ته ویلي دي نو اوس خبره دا ده چې کله اسلام دومره ټینګار په زده کړو باندې کوي دا به زما واست مشکل دی چې اسلام نه خبر نه یو فکر کوو چې اسلام د هر څه منع کړي اسلام نه دی که خلاصه کوم درته هر هغه شی چې ټولنې ته اسلامي امت ته زموږ ټولنې ته ګټه رسوي او د ټولنو حیا خوندي کوي خصوصا د زنانو خدمت لپاره دا د اسلام سپارښتنه ده چې هغه باید ورته توجه شي او زده کړل شي همدا اوس مثلا که تاسو په پولیس یو کور تلاشي کوي که نارینه ورشي دا خو نه په اسلامي فرهنګ کې شته نه په ټولنیز فرهنګ کې شته نه په افغاني فرهنګ کې شته ته به څه کوې تا سره به میرمنې پولیسانې وي چې لاړ شي که ښځې تلاشي کوي که هر څه کوي په لارو کې مثلا پاسپورت کې ریاست کې ضرورت دی چې ته عکس اخلي مثلا یو میرمنه درته کینی خپل مخ درته لوڅوي باید میرمنې عکس واخلي که ته تذکره اخلي که ته سفر کې که ته هر څه کې څومره ډېر شیونه دي چې ښځې ورته ضرورت لري شفاخانې نور کارونه معلم تعلیم د ښځو دپاره باید دغه رولونه ټول ځانګړي شي او اسلام هر هغه څه باندې خو شرط دا دی چې سالم چاپیریال به ورته وي په حجاب او سالم چاپیریال چې شرعي چاپیریال بالکل آداب شرعي آداب پکې مراعات شي دا ټول موږ د غربي ټولنو په شان زده کړې د ښځو لپاره نه غواړو چې هر چا زړې وي نه اسلام چوکاټ لري د هر څه لپاره بالکل اوس به څوک وایي چې دا چوکاټ نشته دا مسؤلیت دی د حکومتونو د جوړ کړي حکومتونه کوي چې خپل ضعف اعلان کړي اما اسلامي دغه باندې څوک نشته توجه کولای چې اسلام کې د ښځو زده کړې حرام دي یا منع دي نه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي طلب العلم فریضه على كل مسلم دا علم زده کړه په ټول مسلمانانو عام خبره ده هلته د ښځې او د نارینه یادونه نه ده کړې عام خطاب ده که څوک خاص کوي خو بیا خو موږ مثالونه لرو د صحابه بالکل د صحابياتو چې هغه زده کړې دي هغه خلکو ته زده کړې ورخودلې دي نو ډېر داسې مسایل دي چې اسلام په هغې باندې ټینګار کوي ما له بده مرغه موږ پرې نه پوهېږو تر ډېره پورې زموږ ټولنه کې هغه زموږ ټولنیز مفکوره ده فکر ده برداشتونه دي زموږ مثلا متفاوت برداشت لرو د دین نه ډېر داسې عمیق برداشت نه لرو مثلا خپل مزاج تحمیلو په دین باندې اکثر خلک مثلا تاسې وګورئ په ډېرو ملکونو کې نه په افغانستان خپل مزاج په دین باندې تحمیلوي دین یو څه وایي موږ بل څه کوو زما ستا په ټولنه کې ښځو ته څوک میراث ورکوي نه شرمېږي پې بالکل نارینه په دې شرمېږي چې ښځې میراث دې ورکړي حتی ښځې په دې باندې هغه کېږي ښځې هغه زه د ورور نه څنګه میراث غواړم اسلام څه ویلي اسلام حق یې ورکړی که نه دی بالکل همداسې دم پسې راوړه هر مثال همداسې کولی شي زموږ ټولنه کې هغه ټولنیز ځینې دغه دي د خلکو ترمنځ هغه د غیرت او دغه په نوم باندې ټولنیز پدیدې دي چې مثلا خلکو ذهن کې همدا برداشت دی چې زما غیرت دا نه ایجابوي اسلام خو الله پاک تر انسان ډېر غیرتي دی مثال یې درته وایم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو څوک راغی او ورته یې وویل چې د غیرت خبره کوم که نه غیرت کله کله اسلام سره په ټکر کې اما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا جواب سړی په ډېر قاعدو باندې تطبیقولی شي یو څوک ورته راغی ویل چې خپله مېرمنه مې ولیده چې زنا یې کوله چا سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې یا لاړ شه یا 4 شاهدان راوله او یا قذف د باندې کوم یعنی په درود یې وهم ځکه چې په تهمت دی وکړل هغه ورته څنګه خلک بوزم خپل مېرمن ته وزم چې راشه زما مېرمنو کې زنا کوي
بل صحابي وناستو هغه ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه دا کله زموږ غیرت مني چې ویل چې الله پاک تعالی ډېر غیرتي دی حکمت دی پکې ځکه چې یو سړی به ښځه به نه خوښېږي تهمت به پکې ډز وژنې به وایي دغه کوي ښځې به دا بد کار کو اسلام خو د عقل د منطق دین دی او ټولنیز ټول دغه پکې شته مسایل اسلام داسې دین دی چې تشناب ته درننوتلو نیولې تر ریاست جمهوریت پورې تر دغه په خلافت پورې دغه ځای پورې دا ټول ژوند یې درته ښودلی دی متاسفانه څوک چا پرې عمل نه دی کړی او چا مطالعه کړی نه دی څوک مزاجي چلند سره بالکل یو څه بل په دې ټولنیزو رسنیو کې تر ډېره دا موضوع چې کله دا د نجونو د زده کړو مسله وه ځینې سره له دې چې هغوی په دې اړه باندې پوهه نه لري یا زده کړې نه دي کړي هغوی هم نیوکې کوي او ستا ځوانانو ته که چېرې ته ورته ووایې ستاسې پیغام به څه وي ځوانانو ته چې مخکې له دې چې دوی نیوکې وکړي د ښځو د تعلیم په اړه باندې څه باید وکړي متاسفانه ما څو ورځې مخکې ځینې ویډیوګانې کتلې ځینې سیاسي پرېکړې مثلا چې د ښځو باندې بندیز ده د زده کړو یا دغې وایي چې د دې په خاطر ما دین پرېښی دی بالکل دا ویډیو ما هم وکتله چې ځینې ځوانان وایي چې دین نه مې زړه تور شوی دی ځینې ځوانان دا وایي زما ځوانان ته دا پیغام دی چې خپل دین مطالعه کړه که دا ټوله دنیا دا 8 میلیارده انسانان نعوذ بالله کافران شي ته به پکې مسلمان پاتې اسلام په خلکو باندې قضاوت مه کوئ خلک په اسلام قضاوت کوي بالکل دا مه ګورئ چې مثلا اسلام کې څومره خلک دي دا وګورئ چې په خلکو کې څومره اسلام دی چې عام یې کم درته انسانانو ته مه ګورئ خپل هغه اصلي جوهر ته ګورئ اسلام جوهر دی اسلام سپېڅلی دین دی د الله پاک دین دی الله پاک خپل بندگانو ته د دوی د طبیعت مطابق یو دین نازل کړی دی چې د ژوند ټول آداب پکې شته دی ما درته ویل چې تشناب ته ننوتلو نه نیولې تر سیاسي نړیوالو اړیکو هر څه په اسلام کې شته مطالعه دې کې څوک کنه بالکل مشکل دا دی چې زموږ ځوانان هر څه کې سرسري چلند کوي مزاجي چلند کوي احساساتي چلند کوي دفتن یو دغه وشي راشي او زما اسلام نظر تور ستا دومره ایمان ضعیف او چې دی چا په خاطر باندې اوس به ټوله دنیا مثلا په دنیا کې اکثره خلک کافران دي نو موږ هم کافران شو دنیا کې تر ټولو ډېر خلک غیر مسلمانان دي که د دنیا نفوس 4 برخه کې یو برخه به مسلمانان دي بالکل دا 3 برخه نور یا هندو دي یا عیسوي دي یا يهودي دي یا مثلا غیر مذهبي دي لا دین دي نو زه اوس په دې خاطر باندې اسلام پرېږدم چې دا ټول خلک مسلمانان نه دي او دا په دې دلالت کوي بالکل الله پاک څه فرمایي وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله کته د ډېرو خلکو لاروي شي د الله د لارې نه دی ګمراه کوي عمر رضی الله عنه یو کس ولید ورته لار کې ویل شي دعا یې کوله چې اللهم اجعلني من القلیل یا الله ما د لږو کسانو له ډلې وشماري هغه ورته ویل چې یا هذا من اين اتيت بهذا کنه د کوم ځای نه دی دا دغه را پیدا کو دا دعا ځان نه دی جوړه کړې هغه ورته ویل چې دا مې د دې قول نه راخیستې وقلیل من عبادي الشکور زما کم بندگان دي چې شکر کوونکي دي که دا مخکې آیت چې مې درته ولوست ډېر دلالت په حق والی نه کوي په حقانیت نه کوي اوس که موږ په دې فکر کوو چې ډېر انسانان وویلا جوړه کړې غوغا جوړه کړې دا حق دی د خلکو چې شور دغه جوړ کړي اما دا خو متړی دی د لپاره چې ولا فلانې تصمیم ونیول شو او زما دین نظر تور شو یا مې دین پرېښودو دا ستا چندان دینداري نه ده که نه تا خو دین نه ده مطالعه کړی ستا د دین دومره عقیده روح سره تړلې کله چې انسان مسلمان شي او واقعي مسلمان شي حدیث کې راځي چې دته د هغه وخت انسان صحیح مسلمان کیږي چې کفر ته د تله داسې ورته سختي لکه ورته چې سړی ځان غورځي دغه کس نه پوښتنه وکړه ته ورته ځان غورځوي وایي نه نو ستا عقیده به چندان عقیده نه ده چې ته په احساساتو کې راځي دین پرېږدي دین واضح شی دی عقیده ده دین روح دی دین باور دی دین عقیده ده دین د الله دین دی دین خو څه ټوکې نه دي چې نن ماښام مسلمان سبا سهار زړه مې تور شو اسلام مې پرېښود اسلام ته طبیعي ضرورت نه لري بالکل اما ته اسلام ته ضرورت لري بالکل حسام صاحب په زده کړو خو وغږېدلو
په اسلام کې د ښځو د کار په اړه باندې که راته وغږېږي. ور تر ټولو مهمه باید زه ټولو ته دا ووایم لیدونکو اوریدونکو ته چې زه کوم عالم نه یم او نه د عالم د موقف نه غږېږم. زه د اسلام یو زده کوونکی ما کوم څه چې مې زده کړي په اسلام کې هغه تاسو ته وایم. داسې نه چې څوک راباندې غوسه چې ته څنګه عالم دې ځان جوړ کړی د علماو موقف خبرې کې نه کوم. زه یو عادي انسان د یو مسلمان د اسلام د یو زده کوونکي په صفت باندې غږېږم. دا خبرې کومې غلطې څوک راته وښیي زه به ورته دلایل وښیم چې دا د دلیل دی او دلته دا خبرې شرعي خبرې دي او کتاب کې شته او قرآن کې شته او حدیث کې شته څه چې درته وایم. ضعیفې خبرې نه کوم انشاءالله چې د قرآن او د حدیث او دغه مطابق نه د علماو سلف صالح. نو اسلام کې د ښځې رول پوهېږي تر ټولو مهم رول یې دا دی چې د نسل تربیه وکړي. دا د اسلام تر ټولو ډېر ټینګار دی. مونږ که ښځو ته د کار خبره کوو چې اسلام جواز ورکوي چې ښځو ته په اسلامي آدابو شریعت په چوکاټ کې اسلامي چاپیریال کې شرعي چاپیریال کې ټولنه کې کوم رول چې دوی ته ضرور دی چې نارینه یې نشي کولی. ډېر داسې رولونه ما مخکې یاد کړو. ډېر داسې وظایف دي چې نارینهو ته پکار نه دی چې هغه وکړي. هغه اسلام ښځو ته سپارلي. مثلا د اولاد تربیه بالکل ښځه خو مدرسه ده. بالکل دغه مدرسه بېسواده غواړي که باسواده. اول خو ویل چې باسواده غواړو. ښه اوس چې د سواد ورکړو د دغه علمیت نه به استفاده څه کوي؟ دا به معلمه وي د خپلو اولادونو د خپلې ټولنې د نجونو نورو ښځو څنګ کې مثلا شفاخانو کې خصوصا زنانه او ناروغیو دپاره ډاکټرانې باید شي، نرسانې. دا اسلام انشاءالله دې ته جواز ورکوي ځکه دا د ټولنې ضرورت دی. هر هغه څه چې ضرورت تر حده ورسیږي اسلام اجازه ورکوي. حتی اسلام کله چې ضرورت دې حده پورې رسیږي چې انسان به دغې مشکل څخه مخ کېږي ژوند نشي کولی اسلام حرام کارم حلالوي. داسې پوهېږي مخمصه قرآن کې غټ بحث دی پې. کله چې انسان مري او دته حرامه غوښه پرته وي که د هر شي غوښه وي که نه دا کولی شي دغه حرامه غوښه وخوري. که انسان تندې راخیستی او څنګ کې شراب پراته او د تندې نه دته دغه ګواښي چې مري که نه بالکل د شراب څښلی شي حرام کار دی. د ښځو زده کړه که مباحت کې هم راولو اباح هم ګڼو. اوس دې حد ته رسېدلی دی چې که یې نه کوي ښځې مېرمنې او نارینه پرې مسؤول دي. مثلا شفاخانه کې مې درته مثال وکړه دغه ضروري دغه دي. ښځه کولی شي مثلا په هغه شرعي چوکاټ کې چې اسلام ورته رسم کړی اسلام ورته ښودلی دی د خپلې حیا خوندي ساتلو باندې حجاب مراعاتولو باندې دې باندې کار وکړي. اما دغه کاروبار د ښځې باید د دې هغه اصلي رول متاثره نه کړي چې هغه د اولاد تربیه ده د نسل روزنه ده. په ټولنه کې تر ټولو مهم شی د نسل تربیه ده. بالکل زموږ ستاسې ټولنې ولې شاته پاتې دي؟ ځکه چې زموږ پکې مېرمنې بې سواده دي او زموږ د نسل سمه تربیه نه کېږي. زموږ ټولنه کې تاسې د زموږ ژوند کې تاسې وګورئ که نه یا د مثلا دې نه پخوا وګورئ تاریخ کې د افغانستان لنډ تاریخ وګورئ ټول پام په دغه نسل باندې دی. ځوانانو باندې تر دوی مشرانو باندې که سیاسیون دي که ټول هماغه ماشومانو ته چا فکر نه دی کړی. زموږ په ټولنه کې ښځو باندې د زده کړو بندیز شته اما په سرک په سر چې خیرات غواړي هغې باندې بندیز نشته. د هغې کوم حل لار نشته. بالکل زموږ ځوانان د ښځو د تعلیم چغې وایي صحیح ده اما هغه خویندې چې په سرکونو باندې ولاړې دي د هغوی په غم کې نشته. اما برعکس به ټیک ټاکونو کې لاکاو ډالر ګفټینګ کې خلکو ته ورکوي. زموږ د ټولنې مشکل یوازې د حکومت مشکل نه دی. زموږ د ځوانانو زموږ د ټولنې د ټولو وګړو د دوی مشکل دی. په دې ځوانانو لږ تم شو لازم د ښځو د کار په باره کې لږ نور څه وایم. ګورئ اسلامي تاریخ چې تاسې کله لولئ عمر رضی الله عنه چې کله یادېږي تاسو ته څه در په یادېږي؟ څنګه یو شخصیت غیرتي سړی بالکل ډېر جدي سړی که نه بالکل. شفا په نوم یوه مېرمنې صحابیه عمر رضی الله عنه قاضی ټاکلې وه. په ننني عصر کې د ښاروالۍ رول ورته ویلی شو. بالکل دی به تلله ښار کې د دې مسؤلیتو په بازار کې نرخونه به کنټرولول وزنونه به کتل څوک کم و زیات هغه نه کې تجارانو پسې به نظارت کو. عمر رضی الله عنه نه څوک غیرتي څوک شته نه. اما د همغه په عصر کې شفا تاسې وګورئ هغه
قاضي و نن ورځ کې ورته د ښاروالۍ رول ویلی شو چې نرخونه کنټرولوي، څه کیفیت لري څه نه لري، څه لامده شي خرڅ نشي بازار کې. یعنې د یوې مکملې د قاضي رول ورکړل شوی و په ټولنه کې. عمر رضی الله عنه ناستو خبرې وکړه، میرمن ورته راجیګه شوه او ورته ویل دا خبره دې صحیح نه وه. آیات چې ورته یاد کړو عمر رضی الله عنه ویل چې عمر غلط شو ته صحیح. دا ښځه چېرته وه چې د عمر رضی الله عنه ته جیګه شوه؟ یا به جومات کې وه یا به ټولنه کې وه. نو عمر رضی الله عنه خو چا کور ته نه وردننه شوی که نه. بلکل غږ یې اورېدلی هغې وخت کې خو لاسپیکر و دا شی لاسپیکر هم نه و چې غږ یې له بل ځای نه واوري که نه. بلکل جومات کې ما وویل چې په دغه په وخت کې به صفونه و د میرمنو صحابیاتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې. نو اسلام ښځو ته د زده کړو د کار اجازه ورکوي په چوکاټ کې شرعي آدابو مطابق، خو په دې شرط چې دغه د ښځې دغه اصلي رول به ورسره نه متاثره کېږي. بلکل چې هغه د نسل روزنه ده، ځکه اسلامي ټولنو کې د نسل تر روزنې بل مهم شی نشته. خوالی څه دی؟ دغه میرمنې ته چې دغه رول ورکړل شوی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څو میرمنې راغلې ویل چې دغه صحابه چې ځي جهاد ته ځي، نور فضایل نور کارونه اجر دوی ګټي، موږ په کور کې یو، نور موږ په ټولنه کې پاتې یو، مثلا موږ ته کوم دغه نشته دی بل که نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې تاسې د خپلو کورونو چارې ته پام کوئ، همدومره اجر ګټئ لکه ده د جهاد کې چې صحابه ګټي، نور هم داسې. بلکل یعنی اولی رول د ښځې دغه دی، د نسل تربیت د کور چارو ته پام دی. بیا که ښځه بار کار کوي ضرورت په حساس باندې، بیا بیبي خدیجه هم تجارت کړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی رد کړی د هغې تجارت. صحیح ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه واده نه مخکې، اما وروسته دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر ټولو کلک ملاتړی وي. بلکل یعنی تر شا د غرونو په شان ولاړې وي، ملاتړ یې کوو، مالي سپورټ یې ورکوو، کومک یې ورسره کوو. بیبي عایشه معلمه وه، ام سلمه نه ډېره علم خلکو زده کړی دی. یعنی دا ټول چې سړی وګوري، اسلام د ښځو د زده کړو مخالفت نه کوي. مخالفت چې موږ کوو هغه مزاجي چلند دی او زما ستا د ټولنې خبره ده. ټولنه کې زما ستا همدغه رسم و رواج له پخوا را جوړ شوی. زما ستا په ټولنه کې څو کاله مخکې نارینهو باندې زده کړې نه وي. بلکل ستا په یادېږي ما اورېدلي یو چا نه ما واورېدل چې دی ډېر فوق العاده قدر و، انجینر و، دغه نو هغه نه چا پوښتنه وکړه چې تا دا زده کړې څنګه وکړې؟ هغه وویله چې ما زده کړې پخوا وخت کې په افغانستان کې مثلا ډېر 40-50 کاله مخکې مثال مکتبونه جبري و په نارینه هلکانو باندې. بلکل خو وایي د خانانو به خپل اولادونه نه لیږل. زه د خپل اولاد په زوی باندې زموږ کلي کې خان زما پلار ته به پیسې ورکولې، زه به مکتب ته لیږلم، ده به خپل زوی نه لیږو. فکر به کوئ دا مکتب څه خطرناکه ځای دی، اولاد مې پکې بېلارې کېږي، دغه کېږي. حتی په دې وروستیو کې هم په دې تېرو 100 کلونو کې هم ورته په اطراف کې همدا اوس هم دغه شته، مفکوره شته چې مکتب ته خلک فکر کوي چې دغه دی. اوس که څوک وایي چې مکتب کې ډېر خلک دا دغه کوي چې مکتب کې شرایط آماده نه وو، دا نه وو، چاپېریال ته جوړ شي. بلکل آماده خو نه کېږي که یو ځای د یو څه مثلا مشکل لري موږ ټوله دغه ته ور واچوو دغه نه ورته شرایط دغه به ورته برابرې. بلکل نو اسلام د ښځو په خلاصه ډول باندې د ښځو د تعلیم مخنیوی نه کوي، او اسلام د ښځو د کار مخنیوی نه کوي په دې شرط باندې چې آداب او شرایط او دغه ورته شرعي برابري شریعت په چوکاټ کې او د ښځو اصلي رول پکې دغه نشي. بلکل که په همدې ځوانانو تم شو، ځوانان تاسې خو ټولنیزې رسنۍ هم ګورئ، تعقیبوئ، په کومه روان دي؟ ستونزه دا ده چې ډېر کم تعداد کسان دي په ټولنیزو رسنیو کې. ټولنیزې رسنۍ داسې سرحد ته بیولې ده چې خلک فکر کوي زموږ ټولنه بېلارې شوه. اما ستونزه دا ده دا محدود کسان دي خو د دوی غږ لوړ دی. بلکل دا محدود کسان دي خو د دوی لاسرسی ډېر دی. دا محدود کسان دي په مقابل کې نور څوک نشته دی. سوشل میډیا کې مثلا ټولنیزو رسنیو کې زه خپله د دعوتګرو ملګرو ته اکثره وخت وایم چې دا خلک ملامته ډېر نه دي، ملامته موږ او تاسې یو، ځکه چې زه او ته په سوشل میډیا کې چې فعال حضور ونه لرو، خلک خو د سوشل میډیا کې دي. مثال یې د ټیک ټاک راخلم. بلکل په دې وروستیو ورځو کې ټیک ټاک ډېر درز او غوبل پکې روان دی که نه؟ بلکل زه دعوتګر ملګرو ته اکثر هم دا وایم چې ګورئ، یو سړی د ټیک ټاک ګوري، ته پکې نه یې، بل پکې شته خو هغه ګوري. ما چې ټیک ټاک جوړو نوی چې مې جوړ کړی و،
خلکو په دې باندې نیوکې کولې کمنټونه کول هم د زمونږ متدینو خلکو چې ځان ورته دیندار ښکاري مثلا په سنت برابر ټول دغه ورته صحیح دی به نیوکه کولی چې تاسو ټیک ټاک کې څه کول د خو فحشا ده اما نن هماغه کسان چغې وایي چې ټیک ټاک ټول لاړو دغه شو اوس هر څه زور یې نه کېږي که نه کوشش روان دی پرې کله چې ته یو سنګر پرېږدې سوشل میډیا یو سنګر دی فکري سنګرونه دي ته سنګر پرېږدې کس راځي ستا سنګر نیسي ورو ورو ستا کسان ټول هغه ځي او څومره رول لري دغه سوشل میډیا 50 کاله مخکې یو امریکایي لیکوال دی چې ښه نومیږي یو کتاب یې دی انومیز ماهر دی 50 کاله مخکې ده ویل داسې وخت به راشي 15 دقیقو کې به یو کس نړیوال شهرت پیدا کوي شروع که مثلا ابراهیم صفی هم دا اوس غواړي چې نړیوال شهرت پیدا کړي 15 دقیقو کې ترلاسه کولی شي هغه وخت کې به دا خبره چاته جالبه نه ښکاري ده بالکل او هغه وخت ورسره رسېدلی ټیک ټاک کې ویډیو واچوه فالوورز به دې شلم نه ویډیو د میلیون کتل کېږي شرق نه د مغرب کې مغرب نه شرق کې خلک ګوري اوس دا زمانه ده ولې موږ د دې ټکنالوژۍ نه د دې امکاناتو نه استفاده نه کوو د خلکو د افکارو بدلولو دپاره یعنې اوس هم ځوانانو کې ډېره تنده او تلوسه شته تا به د نن نه 10 کاله مخکې دا ګمان نه کوو چې یو څوک د دیني ویډیو مثلا ځوانان ښکارېدل چې نه جومات ته راځي نه په لومړي صف کې ولاړي نه دلته که نه دیني پیغامونو ته ډېر کښېنیم نه اما اوس د همغو متدینو ځوانانو ویډیوګانې میلیونه او کتل کېږي زما داسې ویډیوګانې هم شته دی چې تر 4 میلیونو فکر کوم کتل شوي دي ماشاءالله یعنې ته په یوه کلیک باندې دلته د ویډیو ثبت کړه 4 میلیونه خلک یې ګوري تر دې غټ دغه شته دا به تر ټولو مخکې مسلمان ځوانان وکاروي بالکل اوس هغه ځوانان چې ټیک ټاک یا خواته روان دي د دوی دپاره ته بدیل لاره پیدا کړه بدیل ورته وړاندې که مواد ورکړه راشه لایفونه وکړه ټیک ټاک کې ما اکثره ځوانان ما ډېر ځوانان دغه کړي هڅولي دي خپل ډېر ملګري دومره با استعداده مطالعه لري پوهه لري تجارتونو کې مصروفه دي هڅولي مې دي چې وروره راشه د ټیک ټاک کې سوشل میډیا کې ځوانان ستا پوهې ته ضرورت لري ته ځوان نه ښه ډېر اوري راشه دا خبرې ورته وکړه په داسې حال کې چې دغه ټیک ټاک زموږ او ستاسې په وطن کې هم بند دی یعنې په ټیک ټاک بند دی اما خلک یې کاروي بالکل وی پی ان خلک استعمالوي اوس زمانه کې بندیزونه ډېر سخت دي چې ته په خلکو ولګې بالکل ته به یې ولګې خلک لارې وباسي یعنې هغه کس چې هغه په جومات کې ناست دي خلک ورته راټولیږي د هغې نه د ټولنیزو رسنیو د دې رول ډیر زیات پورته دی ځکه په میلیونونو خلک اصلي رول خو د جماعت دی بالکل هغه د حضوري او دا ډیر تفاوت لري بالکل خو یعنی دا د خلکو تر کورونو رسول اوس مشکل دا د اوسنۍ زمانه کې دغه سوشل میډیا په داسې یو څه بدل شوي چې ډیر خلک یې کاروي ډیر غږ رسیږي ډیر پراخه لاسرسی لري ته کافر مسلمان ټول په یو وخت کې ټول د پیغام اوري بالکل بهترینه وسیله د دعوت لپاره تاسو ذاکر نایک وګورئ د پیس ټي وي تقریبا په یو وخت کې هم مهاله 100 میلیونه لیدونکي لرل 100 میلیونه لیدونکي ته په یو ځای راټولولی شي هغه به 1 میلیون کسان ورته په لایف ناستو دغه کې دا د عصري دعوت یې کوو لوکس نیکټایي به اچولې وه ښایسته په دغه برابر کمرې به هغه کمرې کارولې هغه وسایل به کارول چې هغه د موسیقي دغه ډیکوریشنونو دغه کې کارېږي لایټینګ او هر څه ځکه چې پوهېده بالکل چې ته د باطل سره کله مبارزه کې د باطل نه به د کیفیت د کار ښي هغه و چې دته به میلیون کسان کېناستل په یوه وخت کې 100 میلیونه لیدونکي د لرل د داسې کوالټي باندې پروډکشن کوو د دعوتي برنامو چې ټول مخلوق به ورته ناستو بالکل دغسې کار په کار د اوسنۍ زمانه کې ته به د دې کاروان سره روانې سیالۍ کې به روانې شاته به نه پاتې کېږي که ته اوس په دې ټولو شیانو بندیز لګیا یو وخت کې پخوا وخت کې تاریخ تاسې مطالعه کوي مسلمانانو په هیوادونو کې د چاپ په ماشینونو باندې بندیز لګېدلی و دوی غوښتل چې د علم منحصر کړي ځان علماو پورې همغه ماشینونه چاپ ماشینونه وسایل ترې چین ویوړل مسلمانانو نه ورق او چاپ او امکانات او هر څه بیا بله ورځ مسلمانان ورتلل هغوی نه بیا راواردول د اسلامي هیوادونو نه وړي تاریخ کې وګورئ تاسې بالکل د کتاب په نشر او چاپ باندې بندیز خصوصا د حدیثو کتاب ویل به دا هم خلکو لاسرسي ته ورځي دا دغه کېږي خلک بېلارې کېږي د علماو خبرې به نه مني هر څوک بیا خپله راځي دغه کېږي علم باندې یو ډول بندیز کېدای شي دغه به پکې اما
هماغه دغه ته بیرته مسلمانان ضرورت بل اوس به چین ته تلل هغه به یې راوړل داسې ډېر شیونه د مسلمان علماو نه اخیستل شوي دي بالکل مثلا د ساينس علم نور دغسې علمونه غربیان راغلي غربي مفکرین او فیلسوفان د مسلمان علماو نه زده کړي دي بل ورځ لږ تغیرات پکې راوستي بیرته په مسلمانانو باندې تحمیل کړي چې دا خو زمونږ لاسته راوړنه ده او تاسو باندې دغه کوو چې موږ ډېر پوه خلک یو موږ دا یو او تاسو د درېیمې نړۍ خلک یې وایي نه پوهېږئ شرق وروسته پاتې دی دا دی هغه دی په داسې حال کې چې تاسې لاړ شئ د طبابت په برخه کې د ساينس په برخه کې علما دي ریسرچ یې وکړئ د اسلام نه دا دغه راغلي دی خواته اما مسلمانان څه و چې ټوله ورځ په دې فکر وي تاسې په دغه کې وګورئ سعودي کې زه درته یو مثال په ټولنو کې وایم دا د ډېرو خلکو ته درځي په سعودي کې اول کې چې دا د اوبو نلکې ترکیې په دغه کې جوړې کړې حرم کې بالکل دا د اوبو نلکې جوړې کړې دغه نلکو باندې دغه وخت د سعودي علماو بدعت نوم کې خود حرام کړل دا بدعت دی هغه وخت کې چې د ترکیې هغه دغه کنه د خلافتو د عثماني خلافت د ترکانو خلافت او دغه پلاس کې و د حرم تنظیم او منیجمنت پلاس کې دوی ولګولې د حنفي فقه مطابق دوی جواز ورته پیدا کو وی لګولې هغه شی ته حنفي نوم دی ا د وبو دغه ته حنفي وي په بل ځکه ممداس شوی په مصر کې فکر کوم بل ملک دا چې کله راغله اول کې علماو په رد ولګوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نلکه کې وبنه دي سکلي یا دا نلکې نه دی راغلي په دغه کې مونږ یې ولګو ا چې کله ولګولې جواز ورته پیدا کوي دا ضرورت ده به په حنفي نوم کې خو اوس هغه ته حنفي وي دا څنګه چې حنفي فقه کې جواز ورکړل شوی بالکل سعودي کې د خزو په ډرایورۍ باندې کور نه راوته ډېر کارونه باندې وس سعودي مجبور شوی د خپل ټول فتواګانې واخیستي او وسه ټول شي نه کوي سره لدی چې مثلا موږ دا نه تاییدو سعودي کې کنسرتونه د هر څه د اسلام مطلق خلاف دي سعودي د مسلمانانو قبله ده پکې د مسلمانانو مهد د اسلام مهد ده دا غزين اسلام را خبر شوی مسلمانانو ته په درانه سترګه ګوري ځینې خلک په دې دغه کوي چې مثلا سعودي دا کار کوي ولی مسلمانان پرې چوپ دي سعودي ځان ته تاوان رسي په سعودي کې یو نېشنلیست فکر ځوان راغلی دی اوس حاکم دی د غواړي د خپل ټولنې کې اقتصادي برنامه تطبیق کړي د دې لپاره توریزم جذب لپاره د هر هغه کار کوي چې توریزم په جذبي او توریزم چیرته د ټول نړیوال دی پیسې خو د دغه سره دي غربیانو سره چې زی خو مصرف کوي چکرونه ډیر وایي د اسلامي هیوادونو ولاته خو ویزې نه ورکوي بالکل هغه خو به حسابي نه اول دلته پکې کار کوي غریبانان داسې وضعیت کې دي چې سړي په زړه درد کوي لکه غلامان داسې دغه کې ډیر خلک ژوندونه پکې د خلکو شته خو چلند ډیر دغه دی مثلا عمرونه کارونه کار کوي یو ویزا یو دغه نه ورکوي چې دایمي هلته ووسیږي بالکل یو امکانات دغه نه ورکوي وخت په وخت به تخپل قانون وکړي لکه دغه سیستم کفیل بلري اوس که څم دوی مجبور شوي دا سیستم ورو بدلی ځکه دا د عصري سیستمونو سره په ټکر کې بالکل امغه سعودي راغله نن خزو ته د ډریوري اجازه ورکړي امغه سعودي راغله د وس ډیر اوس بيخي په شدت داسې روان دي چې د افغانستان یو پخوانی مشر ویلو چې موږ افغانستان آزادو لګ ډیر آزاد شو اوس سعودي آزادي شروع کړي لګ ډیر ته آزاديږي د روان دي په صورت باندې چې یعنی د سعودي غونډه هیواد کې نړیواله دغه راوستل او هغه کنسرتونه جوړول د خپل حیثیت دوی تاوان رسي د مسلمانانو پام لزانه بده سیده چې مکه او دغه باندې مسلمانان سر ورکړي دا هیڅ کله نه پریدي شاوخوا به دوی کې خدای کوم مشري چې د مسلمانانو داوا لري د حیثیت دوی د لاس ورکړي په دې کارونه باندې دا د دوی په تاوان دي بالکل او د الله دین ته هیڅ تاوان نشي رسوله الله د خپل دین د پرداسي کسان پیدا کوي چې د دین به همیشه هم داسې بریالي دغه اما د خلک خپل ځان ته تاوان رسي بالکل حسام صاحب محترم ډیره زیاته مننه کور مودان چې وخت مراکه ډیره مننه صافي صاحب تاسو ژوندې دي درنو لیدونکو دا واز ما د نن ورځې خبرونه چې ل عبید الله حسام لیکوال اسلامي دعوتګر او خبريال سره تر بلې هغه مو په لوی رب سپارم ښې چارې